کندهار ملي راډیو ټلوېزیون قدرمنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په همدې هیله چې روغ او جوړ به یاست هدایت الله کریمي یم د ځواک د خپرونې د لارې ستاسې درانه خدمت ته حاضر سوی یم دوستانو د دې اونۍ د ځواک خپرونه مو د کندهار هغه اتلانو ته ځانګړې کړې ده چې د افغانستان په سطح یې دوام او دریم مقام لاسته راوړی دی نو زه دوستانو د بوکس لوبې ته چې په کندهار کې لسو ځوانانو د اتو ځوانانو د بوکس په لوبه کې برخه اخیستې وه او دریم او څلرم او دوهم مقامونه یې لاسته راوړي دي نو زه دوستانو د تمرینونه هم ګورو او فایټونه یې هم ګورو چې په څه شکل یې فایټونه کړي دي او دا مقامونه یې لاسته راوړي دي نو تاسو په انتظار کې نه پرېږدو ستاسې ته مو یوازینۍ هیله دا ده چې د خپرونې تر پایه پورې به زموږ سره مل پاته کېږي د ځواک د خپرونې قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مو ویل چې دا اونۍ مو بوکس ته ځانګړې کړې ده نو په دې خاطر مو هم ځوانان شاته د بوکس په لوبو باندې اخته دي او ځوان مو هم منیر احمد در څنګ ولاړ دی چې د افغانستان په سطحه باندې دریم مقام هم راوړی دی څومره خوشحاله یې چې د افغانستان په سطحه دې دریم مقام راوړی بیخي ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان په سطحه مو دریم مقام راوړی دی لیدونکي دې اوس هم ویني زموږ برنې کې لرې در څه شروع کرنې کې نږدې څو خو لا زموږ په ګټه ده که ډېر څو خو بیا تاواني کېږو داسې نه یو پنج یو څوک راته کاش یا ژوند هغسې د غم څوک نه ده باندې خو داسې نه چې اوس هم فکر وکړي چې په مسابقو کې یم یا هغه فکر مو د وخت ایستلی دي څونه وخت کېږي چې مسابقو څخه راغلي یاست تېره جمعې ورځ راغلو یوه هفته دمخه اوس هم آماده یاست چې فایټونه وکړئ اوس هم آماده یو څومره بعد هم په کوټ سر ټیم راغوښتی دی پروفیشنل بازیان دي هغه ته آماده کېږي څو کیلوګرامه کې دي مسابقې وکړې دا خو هم د وزنه پورې دي داسې نه دی چې 100 کیلو او 50 کیلو سره مسابقه وکړي ما خپله په 40 کیلوګرامو کې مسابقه وکړله چې دریم مقام مشکل اوس 40 کې د وزن ډېر شوی دی یا اوس مې یو کیلو دوه ډېر شوی یم اوس 40 ته بیرته وزن اخلم ولې وزن دې کم کړي په څه خاطر هغه ستا سره چې کوم عارف په مسابقه کې راوتلی و هغه کوي و وزن دې ورته کم کړي که دې عارف ته وزن ډېر کړي یا داسې کیسه وه زموږ دوه نفره په شپېته کړو زما وزن مخکې شپېته و زموږ دوه نفره نور په شپېته کې وه بره ما وزن پورته کړي 40 ته یم کې خو اوس بیا 2 کیلو نور ډېر شوی یم په دا خاطر 40 نو ولې دې د زورور دغه ستاسې په کلاس کې چې و دا ډېر کوي و بیا و 40 د ډېر کوي و 80 د ډېر کوي او د 15 ډېر کوي اویا کیلو اچا کیلو هغه ډېر هغه هم کوي خو دا په دا وخت بیخي ډېر شاګردان نه اوس د یو اتیا کیلو وزن والا راسي وایي زه فایټ کوم آماده یاست به یو هر څه وزن ته آماده یم خو چې خپل وزن یې هغه بیا جلا نو داسې نه کې بله ووایي وزن دې ډېر دا خامخا خو د هغه اخیر پیغام د ځوانانو ته څه دی چې هم د په سیالیو کې برخه اخیستې او هم د کندهار دپاره ښه مقام راوړی دی او دا د راتلونکي اوته یا 15 یا 10 ورځې بعده به هم مسابقې وي ځوانانو ته د پیغام څه دی ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې د نشې څخه مخه ونیسي خپل ورزشونو ته آمادګي ونیسي او په هره سیالۍ کې په هره دغه کې ښه مقامونه راوړي افغانستان ته بیا په تېره کندهار ته
دوستانو هغه صاحب چې د ټول افغانستان په سطح دوهم مقام راوړی دی او اوس هم آماده ولاړ دی چې اوس څه کوي هغه صاحب مقام خو دې راوړی اوس ولې راغلی بیا السلام علیکم د ټولو څه مخکې ملي ټلوېزیون والاو او تاسو او همکار صاحب ته یوه نړۍ مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت راویستی او د کندهار دا ارک د باکسینګ د استاد کندهار باکسینګ کلب د ځوانانو اواز مو اورېدی مننه سلامت اوسئ کابل ته خو ولاړو اول سفر مو نو په ډېر کوششو د استاد د کوششو د باوجود موږ دوم نمبر راوړي په زموږ سره یو بل نفره مو چې په 15 اویا کې وزن کې وو زه خپله په 1 اتیا کې وم نو د څه بې انصافۍ و د څه ناجایز د وجې چې دوم نمبر رالو خو بیا هم خوشحاله یي چې دوم نمبر رالو داسې هلکان وه اوس هم هغه صاحب په دوم مقام خوشحاله نه یې خوشحاله یم خو همس مې وویله چې د څه بې انصافۍ او ناجایز د وجې دغه ته دغه یم چې ناجایز یې وسوه که زه درېیم لاس هم نه یم خفه کېږم خو په دا ناجایز خفه کېږم چې ولې په افغانستان کې د کندهار خصوصا د کندهار د خلکو سره ولې داسې ناجایزه کېږي نو دغه مې یو پیغام ناجایزه سوي نه وای لومړی مقام وړي بلې و بېشکه ویډیو به تاسې وګورئ داسې خو هر سړی به پوهېږي اول مقام زما و نو بس د څه بې انصافۍ د ولې مرکز دی د مرکز د خوا څخه به نو خامخا ګولډ ورته وایي اول نمبر ته نو هغه به د دوی د خوا څخه وي که نه نو دا ټورنمنټ دوی جوړ کړی دی نو د دوی په کور کې د دوی څخه مقام راوړل نو دا خو هم سخت خبر ده خو موږ کوششونه کړي وو خو کوشش ته بیا عارف هېڅ شی نه دی چې مطلب کوشش وکړي نو عارف دا څومره مسابقه وه چې تاسې په دغه سیالیو کې برخه اخلئ چې مقامونه راوړئ سیالۍ خو مې ډېرې کړي دي په یاد مې نه دي خو څو کاله دې کېږي درې نیم څلور کاله مې کېږي درې نیم څلور افغانستان په سطح چې دوه مقام افغانستان په سطح مې دوه مقام راوړی دي و د هغسې په کندهار ولایت کې راغلي خپل په وزن کې اول نمره راغلي ولې منتخب ټیم یې د کندهار ده نو دا رقم ډېرې سیالۍ سوي دي چمن راغلی و کوټه راغلې وه نو انشاءالله مخکې مو هم اراده ده چې را روان وخت کې پروفیشنل فایټونه راځي چې هغه به هم د افغانستان په سطح کې کوټه راځي چمن راځي نو انشاءالله امادګیانې ورته نیسو په دې کې به بیا خپل اول نمبر څلور کاله مخکې چا راوستې کلب ته چې باید بوکسینګ شروع کړي بابا محترم و د مکتب رخصتیانې وې نو په دا خاطر چې په کوڅو کې دورې دورې کېږي در دا ښه دی چې یو سپورټس واخلي نو زه چې رالم څه وخت چې زه راتللم زما زړه نه غوښتی چې 3 میاشتې مو وکړلې زه څه وخت مقابلو ته منتخب سولم نو بیا بابا ویل مې کو مقابلې مه کوو بیا بېرته ما زه ورول چې زه مقابلې کوم زه باکسینګ کوم سپورټ کوم هغه ول وخت مې را په یاد ځوانان چې شاته اخته دي د دغو د سوکانو څخه بېرېدې چې نه راتلې نه هغه خپل کوڅې و د محلې و د انډوالانو څه مې زړه نه غوښتی چې دې حالت هغه کوم بازیانې کولې دغسې مې زړه نه غوښتي که نه سکان خو نو موږ ته خوند نه کوي شوق ته راځو په پیسې ورکوو چې سکان وخورو هغه د انډیوالۍ په حساب باندې وایي ولې هوارې سکان غورځئ خو د سکانو موقع درته مسایده سوه لاجر نه کوه ولې نه کوو خو دا اخته یو په دغه کې اخته یو که څوک وایي چې وایي راسه موږ نور هم راغواړو کلب ته نور انډیوالان ملګري هم راغواړو کلب ته چې مطلب دغه سکان یې زده کړي هغه څه په دا 4 کاله کې دې پزه څو وارې ماته کړې ده اوس به نو د 4 کال خو زما د پرون ماخستن ډوډۍ نه ده یا د 4 پزه به نه ماتېدل خو نه ده لاس مات ښه ماته یا لاس شکر دی نه دی مات سوی پزه خو نو خامخا د لې په کلب کې چالکټه چینګ سره کوم مطلب سپایرینګ کول او ماته سوی دوستانو دا هم هغه صاحب را سره دی نو نه پوهېږم چې د کلب کې ګرد هغه صاحب دی که څنګه لومړی درته ښه راغلاست وایو او د خپل مقام په اړه به راته ووایې چې څنګه وې سیالۍ درته په زړه پورې وې السلام علیکم اسم ما سید رولاست
محصل اینجا هستم، محصل انجینری، 15 انجینری. دیگه مسابقات بسیار خوب تیر شده بود. دیگه مسابقات ما بردیم، در کابل بود. تقریبا 3 مسابقه کردم که ما مقام 3 در وزن 64 کیلوگرم به نفع قندار به دست خود و به نفع قندار دیگه از آن خود ساخته میشه. دغه مسابقه کې چې تاسې هم د دې برخه اخیستې وه، 3 مقام دی د افغانستان. څو مسابقې دې خپله وکړلې؟ څو مقابل هغه کم پلیران چې وه، څو عارفان مو مات کړلی او 3 مقام مو یوغیست؟ ما تقریبا در طولی که جریانی که بوکس کردیم، ما در کابل بوکس کردیم، دیگه 6-7 سال اونجا بوکس کردیم. تقریبا 5 مسابقه اونجا کردیم که 1 باخت داشتیم و 4 برد. دیگه اینجا آمدم، اینجا دیگه از خاطر که صحتمندی یک تمرین میکردم. دیگه استاد تمرینات ما رو دیده بود که بساط مسابقه است، باز برام پیشنهاد کرد که برین اونجا هم رفتیم، مسابقات بردیم. دیگه همین مقام 3 از آن خود کردیم. تقریبا در وزن 64 کیلوگرم 12 جوره بودیم، 24 نفر بود. از این فقط اول، دوم، سوم با تیم انتخاب میشن و باقیشون حذف میشستیم. ملی تیم انتخاب سواست؟ بله، ما منتخبی تیم ملی جوانان هستم. وستید؟ بله فعلا ما منتخب. در کندهار سے انتخاب سواست؟ بله سر کندهار انتخاب شدیم. بیا بدلی په کندهار کې اوسېدی؟ یعنی بله اینجا ما دیگه همینجا هستم، اتاق ما هست همینجا، دیگه منتخبی اینجا هستم، فدراسیون قندهار، مشتین قندهار. دوستانو، د کلب استاد هم پرید او در څنګ مو فایټر هم ولاړ پرید. نو دا چې استاد ساخته دی، د هغه سره به وروسته خبرې وکړو. د بوکس لوبه داسې نه ده چې عارف په حتمي ته وایي، عارف ته هم وایي. نو دواړه په ګټه پسې را روان دي چې لوبه وګټي. څنګه وه لوبه درته؟ څنګه وه؟ څونه سوکان دې وخوړل؟ نه دې سترګه شنه ده، نه پزه، نه بل داسې ځای معلومېږي. انشاءالله فایټونه مو کړل، وال ما خپله دومره نه دي خوړلي لکه عارف ته چې مې ورکړله. نو ولې دې لوبه پرېښوله؟ لوبه مې د ګوچ په خاطر چې هغه ما سپینګ ووالی، ګوته مې وختله، نو په دې خاطر مې فاینل لوبه پرېښوله. فاینل که دې کولی لومړی مقام دې راوړی؟ انشاءالله لومړی مقام راوړي. 6 کال مو ډېره امادګي ورته نیولې وه، خو برخې یاري نه وکړه. خو یو دا دی د بوکس کم 4 پلیران دا دی چې اوس مو هم مرکې ورسره کړې ستا سره، نه د یوه سترګه شنه وه، نه د یوه پزه ماته سوې ده. نو ولې؟ خامخا دا نو خوږېږي، خو هلته بیا موږ خپل ټکرونه دغه کړو، بیا بېرته جوړېږي. د ما ګوته وختلې، ولته انشاءالله بېرته جوړه ده، شورې. نو دلته چې فایټینګ یو شی وام یا بیک وام درد کوي، نور درد نه کوي دلته. څونه ورته دغه وې چې مسابقه ستا وه او داخلېدای نه سوای؟ ډېر ورته خوشحاله وم. بس نو چې ور وکتم عارف هم راباندې ډېر وه. نو بیا مې دغلته چې مې فایټ وګټې، لومړی فایټ ما وګټې په کابل کې، ډېر خوشحاله وم د کندهار لپاره. هغه لومړی مقام مسابقه چې دې پرېښوله، هغه ته څنګه وې؟ زړه به دې یو رقم چې کاشکې زه خو ولاړ وای. بس نو د هغه مې تر خښه چې راوه چې ګوته مې خوږ وه، هلته فاینل به تلو. نو بیا ډاکټر ته چې ورلم، هغه ول پرېږدو. نو په دې خاطر ډېر خواشینی وم.
دوستانو محمد را سره دی چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. دوی به خپله د دې سیالیو په اړه معلومات راته راکړي چې څو لوبې یې وګټئ او څو یې بایلولې. مخکې خو ټولو وویله چې ګردو لوبې ګټلې دي. محمد به راته وایي چې څو لوبې دې ګټلې دي؟ زه کندهار په سطح په شپېته وزن کې کابل ته ولاړم، ما بازي نه ده ګټلې بیه. ولې هغه ورزشکاران چې ستاسې سره په 80 کیلوګرامه کې راوتلي وه ډېر تکړه وه که هغه سر خبره چې د دوی سره د چلند د مسابقې کېدی چې موږ لوبې بایلوله، د اول مقام نه وړئ، دوهم مقام راوړئ. بل یو هغه داسې و تمرین هم کړی و، تکړه و، ما تمرین هم نه و کړی، نو په جې یم بایلول. بیا ولې تلې مسابقې ته چې په ځان دې باور نه درلود؟ باور مې په ځان درلود، خو تمرین ما دونه تمرین نه و کړی لکه مثالا نور زموږ انډوالان چې کړي وو او کړی. نو بیا دې یو څوک هم څونه خوړ سوې په دې سیالیو کې د خپل نه تمرین کولو دغه دې ولیدله چې په غلطیانې مې وکړې، تمرین مې نه وکړې، که مې تمرین درلودی دا پنج به نه راباندې وشلی، دا سوک به نه راباندې وشلی، دا دې جبران کړم. بلې هغسې ما نه ده بایللې چې ما ووایي یا هغسې مې ښایسته بازي وکړه، تقریبا داسې پیټ مې سره وکړي، 3 راونډه پیټ مې پوره وکړي، نو داسې مې نه ده بایللې چې ما ووایي هغسې مې سم پیټ کړی. بیا په 4 5 راونډ کې یا 3 راونډه بازي ده بلا خلاصېږي. نو بیا ولې 3 راونډه بازي ما وکړه، خو په داسې نمره ما نه ده بایللې، نو که ډېره د نمره بلا وه 2 یا 3 په ما بلا وي. دوستانو دا چې په کندهار کې په 83 او 82 کال کې 1482 او 83 کال کې د کیک بوکس او د ساده کیک د بوکس لوبې یا سیالۍ یا تمرینات شروع شول چې د دې ترڅنګ استاد یعقوب د ډاکټر استاد یعقوب چې هم د بوکس استاد و په کندهار کې د بوکس کلب خلاص کې چې د هغه ترڅنګ استاد شاګردان د تکواندو د کامپو و چې په دې بوکس په لوبه کې داخله واخیستله
کله چې د هغه تر څنګ اوس استاد فرید هم د هغه شاګردانو د هغه څخه پاتې سابق کتاره استاد چې تقریبا 15-14 کاله کېږي چې په دغه لوبه باندې اخته دی چې د بوکس په لوبه باندې دی. یوازې استاد فرید دی چې د بوکس په لوبه باندې اوس په کندهار کې اخته دی او د کندهار په سطحه باندې بیا په ټول افغانستان کې د بوکس سیالۍ جوړې شوي چې کندهار دریم مقام دوهم مقام لاسته راوړی دی. استاد لومړی ښه راغلاست درته وایم. تشکر، مننه، خیر اوسې. اول سلام تاسو ته او ستاسو ټلویزیون کارکوونکو ته او لیدونکو ته سلام. اوس هم ټوله لیدونکي حیران دي چې استاد فرید څنګه د سکرین پر مخ باندې راغلی دی. څونه وخت کېږي د بوکس د لوبې؟ زما خو تقریبا دغه 14 کاله کېږي د بوکس د لوبې ده او خصوصا چې ما سپورټ شروع کړی دی، ورزش شروع کړی دی، نو زما تقریبا 28 کاله کېږي. مخکې مې لیدونکو ته وویل چې د دې در مخه یې کامفو کوله. بلې و هغه کامفو کیک بوکس مې کوي. ولې کامفو سره چې مخه ښه وکړه؟ کامفو مې خوښه نه شوله، نو یو څه نیمګړیا پکښې کې ویل داسې. او بیا اوس د کیک بوکس څخه بیا ولې ساده بوکس ته راواوښته؟ نو هغه کیک بوکس داسې لږ جنجالي بازیانې وې چې موږ بازیان ته ورغلو، کله به داسې جنجالي بازیانې وې چې ګر سره زما ګر سره ناړ مات شو. په دغه بوکس اوس څونه درته په زړه پورې دی چې اوس مو د افغانستان په سطحه سیالۍ جوړې شولې چې ستاسې 8 شاګردانو برخه پکښې کېږي، څونه درته په زړه پورې دی؟ دا خو ډېره په زړه پورې ده. کله چې ما کیک بوکس پرېښوی نو بوکس ته رالم، نو دا بوکس صفا بازي وه، صفا بازي وه. په دا خاطر رالم په دې کې نه خوست ته نه د چاک خوړل شته، بس هغه میدان ته چې ورغلې څه چې دې زده یي هغه به اجرا کوې، ته تخنیک چې دې زده یي هغه به. شاګردان چې دې اوس افغانستان ته سیالیو ته اماده کړله، څونه خوشحاله وې چې 2 درې مقام وراوړي؟ والا زما خو زړه ته نه لوېدل چې دوی به 2 مقام واخلي، خو بیا هم ښه وځلېدل. خواري مې بې ځایه نه وتلې چې دوی سره ما خواري کښلې وه، هغه بې ځایه نه وتلې. استاد خپله دی په بوکس کې څونه سیالۍ تاسې درسره کړي دي؟ ټوله لیدونکي دي خو پیژني چې استاد فرید او شاګردان به دې هم په سوو نه په زرو ترلاسه ایستلي. څونه سیالۍ یې کړي دي چې هغه شاګردان وایي چې د ده نه هېرېدونکې سیالۍ وي چې د نورو مملکتو سره یې؟ ما ته خو هغه د نور استادان د کندهار چې استادان دي او د کابل ملي اولمپیک کې زما ورې دغه پروت دی، هغه سندونه مې پراته دي، نو هغه نه زه اوس څه درته وایم، هغه ګرده خلک په خبر دي، نو زه اوس څو سیالۍ ډېرې دي؟ 2-3 مملکتو سیالۍ وایي چې هغه ډېر ته په زړه؟ یو په زړه پورې خو هغه سیالۍ وي چې 14 ملکو بازیانې وي د ایران په ښار کې په مازندران کې، نو دغه ما ته ډېر په زړه، زه په اول مقام یې ګولډ میډل واخیست. اوس هم خپله بوکس کوئ که مازې ښوونه کوئ؟ نو 4 کاله تر مخ ما بازي وکړله، نو زما دغه عمر خو ډېر شوی دی، تقریبا د 41 کال ته رسېږم، نو د عمر په زیاتېدو سره نو ما نه شو کولی چې بازي وکړم، نو لاس مې پکښې مات شو. ځوان یې؟ لاس پکښې مات شو. نه عمر مې ډېر دی، خو داسې ځوان معلومېږم، عمر د ډېر عمر یم. زړه دې ځوان دی؟ زړه مې ځوان دی، ولې خو امکان دغه مې نه شی کولی، هغه قوت او طاقت چې زما په بدن کې هغه نه و لکه پخوا په رقم هغه قوت طاقت. ولې خپله د دغسې ډېر عمر درلودونکو ترمنځ سیالۍ نه جوړوئ؟ نو داسې دا رقم نه دی په کابل کې، دا هغه دغه بازیانې وي، خو داسې هغه لږ جنجالې پکښې راتلی، دا د ډېر عمر دغه یې نه شي کولی، بازیان نه سره جوړېدل. خپله هم د چا علاقمندان یاست چې هغه خارجي پلیران او دلته به په کلب کې هم د استاد هغه د نړۍ تکړه پلیر محمد علي کلي دي عکسونه په کلب کې ځړوي، څوک درته په زړه پورې دی؟ ما خو محمد علي کلي ډېر په زړه پورې دی. محمد دغه ټایسن چې نوم یې محمد عزیز دی، مسلمان دی، هغه بازیانې خوښې مې دي، خو څوک چې یو شی ځینې زده کوي نو هغه د محمد علي څه زده کوي. په مخه کې راوښوئ چې ډېر لږ
دوستانو در څنګ مو حمید جان هم ولاړ دی او لطیف هم چې لطیف جان خو ماشاءالله په کټ هم جګړي او حمید خو راته په کټ کې یو شی دی خو ژبه باندې برابر اول حمید جان راته ووایه څو سیالۍ دې وکړې بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته د ملي ټلویزیون ټولو کارکوونکو سلامونه وایم بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم چې تر دغه ځای پورې موږ ته راغلاست موږ پوښتنه وکړله سیالۍ مې درې مسابقې مې وکړلې چې درې سره مې وګټل په فاینل کې نو متاسفانه چې بعضې مشکلات وه په هغه باندې مو جنجال وکړي او مسابقې په فاینل مو پرېښوي نو دغسې بیرته راغلم ولې د تکواندو پرېښول تکواندو مې نه ده پرېښې تکواندو مې نه ده کړې کیک باکسینګ مې کوي کیک اول باکسینګ سرخوا د لباسونه د تکواندو م اغوستله یا کیک باکسینګ مې کوي د باکسینګ در مخه کیک باکسینګ مې کوي چې کیک باکسینګ کې ما ډېر شوق او علاقه مې د فایټو سره وه چې زه مسابقې وکړم نو مسابقې هغه د کیک باکسینګ مسابقې نه جوړېدلې چې جوړې بسپېدلې په کندهار کې وې نور د باندې داسې ولایتونه و کابل و دې ځایو ته نه وې چانس نه و پکښې کې نو په دا خاطر مې بیا باکسینګ لوبې ته مخه وکړله باکسینګ کې نو انشاءالله دا دې اوس ملي ټیم ټول خو به دې نه یې کړی چې تاسو فکر وکړئ چې ولا کیک باکسینګ دی د بوکس دغه خو به دې نه یې یا د په بوکس کې مې د کیک باکسینګ کوم پول نه دی کړی انشاءالله هغه بیا د غونډې ورسره پوه یم چې بازي را معلومېږي چې یا د باکسینګ بازي ده یا د کیک باکسینګ بازي ده کوم یو درته په زړه پورې ده زما د خوښې ورزش چې و چې ما اول د واره شروع کړی و په هغه کې زما ورور خپله هم را سره و نعمت الله حنان هغه زما استاد و اول د واره مې د کیک باکسینګ لوبه شروع کړې و هغه مې ډېره خوښه دوستانو لطیف مو هم در څنګ دی هغه ته به ووایو چې هغه څونه خوښ و د دې سیالیو زه خپله سیالۍ د هغه دې سیالۍ ډېر شوقي یم ډېره خوښ یم نو داسې د کندهار په ساته ملي ټیم و موږ لاړو کابل ته هلته مې دوې لوبې وکړلې یوه لوبه مې وګټله دومه لوبه مې هم د ګټلو امکان و لوبه مې ویوړل خو متاسفانه چې زما لاس نه کې راپورته زما د ریپ لاس پورته سو نو د امپیر پام نه و یا د ریفري پام نه و امپیر پام نه و لکه حمیدالله حنان چې ویله یو څه ښه شروع و نو کندهار ځوانانو ته دغه نه ورته توجه ورته ونه کړه نو په دې خاطر زموږ هغه تکړه هغه باکسران چې وه د هغو په دغه کې ښه وځلېدل نو متاسفانه چې زموږ لاس یې نه کړي پورته د هغو لاسونه یې پورته کړه ګټلی باسې موبایل ول بلې و ګټل باز موبایل بیا هغه د ستاسو سره هم د ټیم سرپرست یا مربي در سره و هم کپتان در سره و ولې هغوی څه نه ویل هغو هم یو څه دغه وکړله خو کوم دغه یې ورنه کړه هغه بخش یې ورنه کړي پرېښول بس پیغام دی اخري څه دی پیغام اخري دا دی چې ټولو هغه زموږ د ورزشکاران هغه مشران چې دي د فدراسیون مشران چې دي دوی باید ورزشکارانو ته ډېر توجه وکړي برخصوص د سامانو په دغه کې همدا شان د ورزش په کومک سره وکړي اوس موږ کابل ته ولاړو موږ داسې په خاص مصرف نه یو تللي مصرف مو کم نو په دې خاطر دا هم پیغام
د ځواک د خپرونې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو تاسې د ځوانانو خبرې واورېدې چې په کابل یا مرکز کې په سیالیو کې برخه اخیستې وای چې د دوهم مقام هغه ګټونکي هم وایي چې د اول مقام لیاقت مې درلودی خو د ځینو ناجایزو په خاطر باندې مې لومړی مقام نه راوړی ترڅنګ حمیدالله هم دغسې او لطیف الله خو دا دی ولاړ دی هغه هم دغسې چې ناجایزې را سره وسوې نو په دې خاطر به کندهار د افغانستان په سطحه لومړی مقامونه راوړي وای استاد هم وویل چې هر څوک استعداد ولري هغه خپل هدف ته رسېدای شي نو زموږ د دې اونۍ د ځواک خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي بیا چې زه هدایت الله کریمي او د کیمرې درشا رحمت الله سمون ستاسې درانه خدمت ته حاضرېږو تاسې خپل تن تعالی باندې سپارو